بابا آدم علیه السلام چې دنیا ته راغی، حیات الحیوان یو کتاب دی، دا چې څومره جانوران دي د دې پاغې کې بیان دی، د هر شي باره کې پکې لیکلي دي. د حیواناتو په عقله بهترین کتاب دی. پاغې کې دا یو واقعه ده چې بابا آدم علیه السلام الله ځمکې ته راولېږه، د ځنګل ټول جانوران د هغه ملاقات لراله، هر یو ورسره دعا سلام ور خپل هغه انداز کې ملاقات وکړه. اوسیان راغلی، اردو کې ورته هرن وي، پښتو کې ورته اوسی وي. د اوسیانو یو غټ ریوړ یو غټ کنډک راغی بابا آدم علیه السلام سره چې د دو ملاقات وشو، نو د دو په ملای لاس راخ او دو ته دعاګانې وکړي. د اوسیانې چې واپس ځنګل ته لاړې، د بابا آدم علیه السلام د دې لاس د برکته الله رب العالمین د هغو په نکې په ناف کې مشک پیدا کړه. هم دغه اوسی چې کله ځنګل ته ورسېدي، نور اوسیانو نور ریوړ دا وکتلل چې دا کوم وفد زمونږ تلی و، د دو په نکې ناف کې مشک پیدا شو. نو دونه یې تپوس وکړو چې دا څنګه چل دی، دا موږ څه مهاجره وینو، دا تاسو سره چې کوم خاصیت پیدا شو دا خو په موږ کې نشته، اوس دا کیسه موږ ته وکړئ، دا خاصیت تاسو کې څنګه راغی؟ نو هغه ورته وی چې بابا آدم علیه السلام ملاقات ته تللی و او هغه موږ ته دعاګانې وکړې، په ملا یې لاس راخ که بس الله دا شی پیدا کړ. نو هغه هم را روان شو، بابا آدم علیه السلام سره ملاقات وکړو، دعاګانې ترې واخېستې. آدم علیه السلام د هغو په ملا هم لاس راخ کړ، خو چې واپس لاړل د هغو په نکې په ناف کې مشک پیدا نشو. نو خپل د ملګرو نه یې تپوس وکړو، موږ ته رښتیا ووایئ، تاسو موږ ته پوره خبره نه دی کړې، ولی تاسو چې کومه خبره کړې وه هغه شان عمل موږ وکړو، موږ ته هم دعا وکړه، زموږ هم په ملا باندې لاس راخ کړ. نو زموږ په نکې خو ناف کې مشک پیدا نه شو، دا ستاسو څنګه پیدا شو؟ نو هغه ملګرو انډیوالانو یې خبره واوره، تاسو د بابا آدم علیه السلام ملاقات دپاره دې دپاره لاړئ چې ستاسو په نکې مشک پیدا شي، او موږ چې کله ملاقات لتلو موږ په دې نیت نه وتلي، موږ د هغه دیدار او د هغه زیارت لتلي وو. نو زموږ په زړه کې اخلاص و، د هغه اخلاص په بنیاد باندې بابا آدم علیه السلام لاس په برکت سره الله رب العالمین مشک پیدا کړ. انما الاعمال بالنیات، چې کله اخلاص یي د الله برکت به خپل سترګو سره وینئ انشاءالله. چې شروع نه د نیت خرابي، ته روان په دې نیت منې چې ما ته مشک پیدا شي، ته مونځ کوې په دې نیت منې چې خلک راته ښه سړی وایي، ته خیرات کوې په دې نیت منې چې خلک راته سخي سړی وایي، ته حج کوې دې دپاره چې خلک وایي ښه حاجي دی، ته مونځ کوې دې دپاره چې خلک وایي ښه مونځګزاره دی، ته تبلیغ کوې د دې دپاره چې خلک وایي ښه تبلیغي دی، ته جهاد کوې دې دپاره چې خلک وایي پلار نیکه غیرتي سړی و، نو تا ته په هغې اجر څه میلاو شي؟ تا خو د الله رضا دپاره نه دی کړی، تا خپل د نام و نمود دپاره، شهرت او عزت دپاره کړلی. وایي د قیامت په ورځ چې داسې کله یو سړی راشي چې دنیا کې اعمال کړي د الله رضا دپاره نه، خپل نام و نمود شهرت عزت دپاره، الله ته به وایي ډېر مې ستا په لارې کې جهاد وکړو، ستا په لارې کې مې تبلیغ وکړو، خیراتونه مې وکړو، صدقې مې وکړې، منځونه مې وکړو، رب کریمه ډیره مې ستا بندګي کړله، ته را سره د فضل معامله وکړي. الله رب العالمین به وایي تا چې د چا بندګي کړوه فقط قیل، تا دې دپاره کړی چې ښه مونځګزاره درته سړی ووایي، تا ته خلکو ویلي و دنیا کې چې دا ښه مونځګزاره، تا دې دپاره پیسې ورکړې وي چې خلک درته سخي ووایي، خلکو درته سخي ویلي، تا دې دپاره جهاد تبلیغ کړی و چې خلک درته خم امیر صاحب اور خم مجاهد صاحب وي، خم ملا صاحب درته وي، هغه ټولې خبرې تا چې چا دپاره کړوي، کوم مقصد دپاره دې کړوي، هغه مقصد تا ته په دنیا کې حاصل شی دی، ته د ما نه څه غواړې؟ ما سره تا دپاره هېڅ هم نشته.